د ښځو د زده کړو په هکله عباس ستانکزي زبردست اعلان وکړ. عباس ستانکزي زړونه وګټل. د امارت چارواکو ته آزاد څه ویلي؟ آیا په راتلونکي کې به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي؟ دا چې څه یې ویلي جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې د اسلام په چوکاټ کې هیوادوالو په ځانګړې توګه ښځو ته به د کار او زده کړو زمینه برابره شي. شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان سره د مرستندویانو د مرستو دوام هم مهم ګڼي. ښاغلي ستانکزي وویل دمګړی حکومت اسلامي دی. انشاءالله موږ غواړو چې د اسلام په چوکاټ کې ټولو خویندو او ورونو ته چې دننه په هیواد کې د افغانان دي هغوی ته ټول مسایل حتی کار او تعلیم او تربیه ټول د اسلام په چوکاټ کې او د افغاني دود او شریعت په مطابق انشاءالله ورته چمتو کړو او په دې برخه کې کار روان دی او انشاءالله هیلهمن یو چې ډیر ژر به دا جوړ شي. بل خوا ځینې هیوادوال وایي چې د اقتصاد وزارت لخوا د کار بندیز د مکتوب له خپرېدو وروسته بیکاره شوي دي. ګیتي هم یو له دغو هیوادوالو ده چې په ناحکومتي بنسټونو کې د ښځو د کار د ځنډېدو په تړاو د اقتصاد وزارت د مکتوب له خپرېدو وروسته بیکاره شوه. دا اوس خپلې راتلونکي ته اندېښمنه ده او له اسلامي امارته غواړي چې ښځو ته هم د کار اجازه ورکړي. نوموړي وایي ځینې پیغلې دي چې پلار نه لري، سرپرست نه لري، مشر ورور نه لري، مجبور او مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي چې د خپلو کورنیو لګښتونه پورته کړي. له دې سره سم د اقتصادي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې په هیواد کې د فقر د راکمولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام ته اړتیا ده او په وینا یې په مرستندویه بنسټونو کې د ښځو فعالیتونه د کورنیو د اقتصاد په وده کې اغېزناکه دي. د اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي وویل د ښځو د کار منع کول د دې لامل کیږي چې د افغانستان د کورنیو خالصو تولیداتو کچه راټیټه شي. د کورنیو پر اقتصادي سوکالۍ اغېزه کوي. له بل لوري اقتصاد وزارت وایي دمګړۍ په افغانستان کې په اقتصادي، ټولنیزو او بشري برخو کې څه باندې 260 بنسټونه فعالیت لري او په وینا یې دغه وزارت هڅې کوي چې یادو بنسټونو ته لا نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري څرګندوي اسلامي امارت د دوی یعنی ښځو د کار د دوام لپاره بیلابیل اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې امنیتي بحثونه او د بیروکراسي له منځه وړل او هغه کړنلارې چې د دوی لپاره د تګ راتګ اسانتیا رامنځته کوي زموږ لخوا ډیره پاملرنه ورته شوې ده. په ناحکومتي بنسټونو کې د ښځو د کار د ځنډېدو په تړاو د اقتصاد وزارت د مکتوب له خپرېدو وروسته یو شمېر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې بیا ویلي چې دغې پریکړې د دوی کارونه ټکني کړي دي.